د لوی او بخونکي خدای په سپېڅلي نامه ګرانو لیدونکو السلام علیکم. زموږ یوټیوب چینل ته درته ښه راغلاست وایم. ځینې مهم نړیوال لوبغاړي IPL پریږدي، خو مخکې له دې چې دغه مطلب در سره شریک کړم زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب او ترڅنګ د بیل نښان ووهئ ترڅو زموږ د هرې ویډیو په هکله معلومات درکړل شي. د هندوستان پریمیر لیګ IPL چې په خورا مهم پړاو کې قرار لري، هره لوبډله کوښښ کوي چې ځان په څلورو غوره لوبډلو کې ځای کړي او تر پایلوبې ځان ورسوي. چینای سوپر کنګز او ډیلي کاپیټل ځان په څلورو غوره لوبډلو کې یقیني کړی دی. چینای تر دې مهاله اته او ډیلي بیا لوبې ګټلې چې په اول او دویم مقام کې ځای لري. ممبئی انډین، سنرایزر حیدرآباد، کنګز 11 پنجاب او کلکتا نایټ رایډرز څلور واړه لوبډلې هڅه کوي ترڅو خپلې راتلونکي لوبې وګټي او ځان څلورو غوره لوبډلو ته ورسوي. رویال چیلنجرز بنګلور او راجستان رویلز لوبډلې هم لا ژوندۍ دي، د حرکت په حال کې دي، لا یې هم هیلې نه دي مړې. خو که چیرې یوه لوبډله له دوی څخه یوه لوبه هم وبایلي په هیڅ ډول د مخته تګ چانس نه لري، یوازې به خپلې پاتې لوبې پای ته رسوي. دا چې IPL ډیر مهم پړاو ته روان دی او راتلونکي یو ورځنی نړیوال جام ته هم ډیر لږ وخت پاتې دی، نو ټولې لوبېدونکي هیوادونه غواړي چې لوبغاړي یې ګډ تمرینات وکړي او ځانونه آماده کړي. هغه لوبغاړي چې د نړیوال جام په سکواډونو کې اعلان شوي خپلو هیوادونو ته ځي او هلته د ملي لوبډلو سره یو ځای کیږي. ښایي د ځینو لوبغاړو په تګ سره د دوی لوبډلې له سختو ستونزو سره مخامخ شي. د سپورټس کیډا او د کرک ټریکر د معلوماتو پر بنسټ یوازې نیوزیلینډي او افغان لوبغاړي، همدارنګه هغه لوبغاړي به د دې لیګ تر پایه ولوبیږي چې تقاعد شوي او یا په نړیوال جام کې په لوبډلو کې ځای نه دی ورکړل شوی. هغه لوبغاړي چې لوبډلې پریږدي، چینای سوپر کنګز څخه عمران طاهر او فاب ډوپلیسس، له ډیلي کاپیټل څخه کګیسو رباډا، د ممبئی انډین څخه جیسن برنډوف او کوینټن ډیکاک، د سنرایزر حیدرآباد څخه جون برسټو، شاکب الحسن او ډیوډ وارنر، د کنګز 11 پنجاب لوبډلې څخه ډیوډ میلر او کرس ګیل، د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې څخه جونی ډینلی، آنډرې رسل او کارلوس براټویټ، د رویال چیلنجرز بنګلور لوبډلې څخه موین علي، مارکس ټوینس، ډیل سټین او شیمرون هټمایر، او د راجستان رویلز لوبډلې څخه بن سټوکس، جاس بټلر، سټیو سمیت او جفر آرچر. هغه لوبغاړي دي چې IPL به په نیمایي کې پریږدي. دا چې د مۍ میاشتې په 8 او 10 نیټه به افغانستان د سکاټلند سره د لوبو سیریز وکړي او له هغې وروسته د آیرلند سره د 2 ورځنیو لوبو سیریز. نو په نړیوال جام ته په اعلان شوې لوبډله کې 3 افغان لوبغاړي مجیب الرحمن، محمد نبی او دغه راز راشد خان په حق نه دی ویل شوي چې آیا دوی به IPL پریږدي که پرې نږدي. آیا د دغه رسنیو معلومات سم دي چې افغان لوبغاړي تر پایه لوبیږي که نه؟ د افغانستان کرکټ بورډ لا تر اوسه نه دی ویلي چې کله به افغان لوبغاړي IPL پریږدي. تاسو په نظر افغان لوبغاړو ته څه کول پکار دي؟ آیا دوی هم د نورو لوبغاړو په څیر باندې خپل لوبډلو سره په تمریناتي کمپ کې یو ځای شي، ګټوره به وي او که دغه لیګ تر پایه ولوبوي؟ خپل نظرونه مو په کومنټ کې راسره شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخونکي خدای سپارم. د الله په امان.